إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت کما مبارکه سلسله چې موږ شروع کړې و د الله سبحانه وتعالى په توفیق سره صدپاسه یو نیم کال مخکې هغه سلسله د رمضان او د شعبان د درس ته لاسه ودرېدلې وه او نن به انشاءالله بیا هغه مبارک درسونو ته واپس کیږو او دا د سیرت په دې سلسله کې زمونږ 52م بیان یا 52م درس دی او ډیر خوند کوي چې کله انسان د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت اوري او داغه په باره کې اوري، داغه ناسته پاسته داغه ژوند او د زده کوي د دې لپاره چې عمل پیو کې د دینه خوندور مجلس بل نه او چې یو مسلمان په هغه مجلس کې وخت نشي تیرولای په کوم مجلس کې چې داغه د پیغمبر تذکره کی او یا داغه د رب تذکره وکي کی نو دی بل بکمزي کې به وخت یې خو هغه خلک چې زړونه بیمارانی د کرکټ میچ ته شپږ غنټې و غنټې کینی دغه د پاره پیسې ورکې دغه د پاره کنځلي کې بدره دی وای فرض مونږ پری دی مزدوری پری دی او یا داغه نه چې زیات بی دیني چې هغه د انډیا فلمونو ته ناسي او ډرامو ته په ګنټو ګنټو 3 4 5 غنټې د یو فلم ته ناسي او باقي کې نه تنګي خو چې کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره شروع شي او داغه نه مخکې د الله نو طبيعت ګډ وډ شي بور کیږي بیا او کدی وته وی چې راځه د بازار ته زوره دلته چې کوم بازار دی چکر پکې لګونو دا شپې 1200 پورې د سرم ګرځي په ګاډي کې چکر لګو غب شپ ته پاره کینی د زرا 1200 پورین کې او چې کله د بیان و خرج او خبر راشي نو بیا د ګنټه بیان ته چې دینو د ملا تیر ماتي وجدای چې دا سړی یو عادت نه لري مجالسو سره بل الله او د الله د پیغمبر سره دومره محبت نشتی چې دا غوي خبره ولا خون ور کوي او چې کوم انسان د خپل رب او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره محبتي ناغه په دې مجالسو کې په ګنټو ګنټو کو نه سينوم نه تنګي او موږ به د پروژه کې د صحیح بخاری شرح کوله باز غملګری چې موږ سره د ماسپخین د منځنواله د ماخام بانک ته نږدې وخت پورې وکیناستو د کیناستل ګرانی ما ته پته دی خو چې کله په انسان کې دا جذبه او دا سوچي چې د دې هر سکند بل الله مل اجر راکړي نو بیا ته د کیناسته معمولی ښکاری او چې انسان ته دې پته نه او د خپل رب وته پته نه او د پیغمبر ناغه یقینا په دې مجالسو کې تنګي په غو باندې لسمنټم ډیر زیات لګي بعضو جمعتونو کې تاسو خیال کړئ دا بعض دعات او علما د منځنه باندې یو 15 منټه خبره کوي په ولاړه دې دریم دي کنم دي نو دا ډیر په ګورغی تم نشي کېناسته حالانکه هغه 15 منټه شپږ منټه خبره ایته نشي کېناسته
عادت نه دی د غریب دی مجالس سره، نه دی عادت الله او الله د پیغمبر د خبرو سره. الله دې دا کم نعمت چې رب العالمین موږ لره کړی دی د مرګ پورې الله په موږ باندې درشن ساتي. والله سبحانه وتعالی موږ له مرګوم په دې مجلس کې راولي چې د الله او د الله د پیغمبر خبره پکې روانه. موږ د سیرت درس بیانو تقریبا موږ سلورم کال د هجری ته کوشي وګس. سلورم کال د هجری پای کې کوم واقعیت راغلي غټه واقعه پای کې غزوه بنو نضیر يهود سره چې کوم غزا شي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه حصار کړو او بالکل به دغه نه بعد یو غزا وا په خشوي چې هغه ته غزوه بدر ویل کېږي الاخره یا الصغرى. دویمه غزا د بدر یا وړه غزا د بدر. وجه دغه دا و چې د احد په غزا کې لوز شو چې روان کله بیا ملوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم تل خو هغه سره نو ملو شي تفصیل تل شو. دغه نه بعد بیا څنګه چې زمونږ د ملګری بچا حسین وي منګه دغه ته رسیدلی غزوه دومت الجندل غزا ته موږ رسیدلی چې د ربیع الاول په میاشت کې او 5م کال د هجری وو، یعنی 5م کال ته موږ نه نووتو. خو یو مسله به کې پاتې شي هغه بیان کو به مخکیزو. دا خبر ماته واست بیان کړو چې ابو سلمہ رضی الله عنه په دغه ورځ کې وفات شو. ابو سلمہ پیژنې کنه؟ ابو سلمہ رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم لګل و چې راغی بیمار او وفات شو. ټول تفصیل په خپل ځای کې شوی. ماته واست په اولنی درس کې دا خبره کړو غته واست یاد دی چې ګوره د سیرت د درسونه ټول په یو بل لپاسه تړلې شي. کړي مو کنه مو اولنی درس د خدویم 50م دی کنه. اولنی درس کې چې کوم خبره شي وا دا به ته په اخرین درس کې ضرورت لري. د سیرت ټول په یو بل لپاسه جوړ. اوس کې تیرشي مسلې ته نه یری نبی الله یستا په حال رحم کې بیرروان باندې نشي پوي دی. ځکه چې ما دلته ابو سلمہ مړ شي. اوس کله مړ شي د ابو سلمہ څنګه مړ شي د ابو سلمہ ولی مړ شي د ابو سلمہ. ابو سلمہ اسلام څنګه قبول کړو او دا کوم واقع کې د بهر ته تلو پیغمبر صلی الله علیه وسلم لګلو کله ته یادي و ډیره خده کې ته یاد نه نو هم ډیره خده ځکه چې فائدہ مستاده او نقصان هغه مستاده. د خپل مشرانو د سیرت زده کې د زموږ مشران دي لکه څنګه چې د دنیا پرس ریکارډ وته معلومي د دنیا والو دمانو ته ریکارډ معلومي د دمانو کرکټیانو ته ریکارډ معلومي د کرکټیانو دا وته معلومي چې په کم سن کې د کرکټ شروع کړي دي او په کم سن کې ختم کړي دي او څنګه حالت د دوی څنګه د هر څه ته معلومي. نو ما استاد پر به د افسوس مقام دی چې موت خپل صحابه کرام نه پیژنو. کله وفات شه د کله پیدا شه سشیو سنوشي موږ ته پته نشته. او په کار دی چې موږ د خپل مشران څنګه چې غوي خپل مشران یاد کړي موږ خپل مشران یادو. د شوال میاشوا او سلورم کالو د هجری حالکه موږ 5م ته رسیدلی خدا واقعا ته ذکر کوم بیا د شاته ده. د شوال میاشوا او سلورم کالو د هجری چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم واده کو د ام سلمہ رضی الله عنها سره. موږ د سیرت په مزمنس کې دا خبرې لکه مخکې ذکر کړي د خدیجه سره واده څنګه وشو، د عائشه سره څنګه وشو، د سوده سره څنګه وشو. کوم ځکه چې زه راځي البته ذکر کوم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه کال کې د ام سلمہ رضی الله عنها سره واده وکړ او دا خپل نوم د هند بنت ابي اميه ابن المغيره المخزوميه. د بنو مخزوم خاندان کې ډېر اوچت خاندان کې وده چې کله د دې عدت ختم شو کنه خپل خاوند ابو سلمہ چې کله مړ شو ابو سلمہ خپل نوم ذکر کړو عبد الله ابن عبد الاسد رضی الله عنه. نو د ابو سلمہ چې کله مړ شو او عدت دی پوره کو
او دا د ام سلمہ رضی الله عنها د تر زوی مو او ډیر زیات پر خپل خزه مینو او د خزه ډیره مینو او دا غنه سلور بچی شیو دواله کانو او دو جنکی وی سلمہ او دویم عمر او دریم زینب او سلورم دره. تاسو ته دا واقع سرسری ذکر کړو کړه چې هغه وفات کېدونو پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور ته راغی. خبر شو چې ابو سلمہ رضی الله عنه د ځنکدن په حالت کې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه راغی. چراغ نو اوس کور کې جړاګانی وی او ابو سلمہ رضی الله عنه دغه وخت کې سوت او د سترګې کولا و پاتې شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه سترګې بندې کړې او دی وی چې کله د انسان نه روح وزینو د سترګې وته ګوري، روح بر رواني سترګې وته شي ګوري. به دا خبره وکړه ام سلمہ ته چې ما من مسلمین تصيبه مصیبه، هر مسلمان ته چې مصیبت ورشي فیقول ما امره الله او دوی هغه څه چې صوت الله ویلي دي انا لله وانا الیه راجعون، اللهم اجرني في مصیبتي واخلف لي خيرا منها، یا الله په دې مصیبت کې مال اجر راکړه او دا څه چې دې راواغستو دې په بدل کړه د دین غوړه راکړه، الا اخلف الله له خيرا منها، الله ولدا غیب بدل کې غوړه ورکړي. د حدیث امام مسلم رحم الله راوړی. دا دعا چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ام سلمہ رضی الله عنها ته وخوا ناغیو ته دوی چې وای المسلمین خیر من ابي سلمہ، یا رسول الله نو د ابو سلمہ نه غوړه بسوږي ته ته دا دعا وواړه چې مال یې الله دې مصیبت کې اجر راکړه حسین او غوړه لره راکړه دا غسنه چې تر نه واغستو نه ابو سلمہ دې نه ابو سلمہ نه غوړه سوکت. اول بیت هاجر الى رسول الله صلی الله علیه وسلم، یا رسول الله دا خو هغه کور دی اولنې کور چې هجرت کړي دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شراغلی نو ابو سلمہ په شان سره بل کم ځکی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ته وایي وی ثم اني قلتها بما فاخلف الله لي رسول الله صلی الله علیه وسلم، الله رلوی دا غو بدل کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راکو. د ډیره فائدمنه دعا ده یادې کوي او دا مصیبت ګورې واځي مرګ ته نه وي، مصیبت مرګ ته نه وي، هر مصیبت چې پای کې کړه ته دا دعا وي او چې سړی دی تاوانی وشو په تجارت کې یا گاډي و جنگیدو او دوی ان لله وانا الیه راجعون، اللهم اجرني في مصیبتي واخلف لي خيرا منها، یلا اجر راک او د دین غره راک الله ول دغینه غره ورکی. ور ابو سلمہ صحیح خبره دی چې دغه د پر ابو سلمہ غره انسان او دغه خودی ته سوچوم نه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم براشي، بلکې اخو دغه خاونو دغه هغه ته د ابوبکر صدیق او د عمر بن خطاب او د عثمان بن عفان نم زیات خوګو، خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی. ځکه امام طحاوی رحم الله دا روایت راوړي د عمر ابن ابي سلمہ، عمر ابن ابي سلمہ څوک دی سوچ وکیو کوي ابو سلمہ رضی الله عنه زوی دی کنه دی وی کله چې زما د مور عدت ختم شو ارسل الیها رسول الله صلی الله علیه وسلم فخطبها، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خلک راولېګل سوال جواب ولېګل چې زته غواړم، فقالت مرحبا برسول الله، ناغوی من هر کله وایو په خیر وایو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدای دې چې ان فی خلالا ثلاثه په ما کې درې خبرې دي. د مسلمانانو شان دی چې د رښتې په وخت کې خبره صفا خبره کوي. زمونږ چې رښتې تړي اکثر نو دا نه وي چې جنې کې څه بیماری ده پالک کې څه بیماری ده ورسته جاخه جوړ شي. په ما کې وی درې خبرې دي، هغه ته څه وی انا امرأة شدیدة الغیره، په ما کې غیرت ډیر دی او د بن په مسله کې یعنی زه غوسه کېږم او غیرت رالم ډیر راځي نو ځان کنټرول ته بیا ګران دي چې ستا خو نوري بیبیانی نشته. وی دویمه دا چې وانا امرأة مصبیه، اما سلور بچی دی وره
او درېمه خبرداري چې وانا امرأة ليس من اولیاء احد شاهدا يزوجني، زما په اولیاءو کې څوک وس نشتی چې دا هغه زما نکاح تا سره وکړي. د دې دا مسله ثابت شي چې زنانه خپل نکاح بخپله نشي کولای. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر دا خبر ورسېد نو هغه ته به دوی وی اما ما ذکرت من غیرتک هر چې ته د غیرت ته خبره کینو فإني ادعو الله ان يذهبها عنك، زب الله تسوالكم ختم بك اي هل خروت. واما ما ذکرت من صبيتك هر چې ته ما شومانان وې نو فإن الله تعالى سيكفيهم، الله بدوي خیال کوي. او هر چې دا خبره ده چې ستا په خپلوانو کې څوک نشتی نو دا خبره مې یاد ساتل چې ستا په خپلوانو کې که څوک دی او که نه دی، خو په دې څوک خفه نه دی چې ستا واده زما سره وشي، هر یو خوشحاله دی. نغی بیا خپل زوی ته ووایي. به اختلاف دی بعض روایتونو دلاسه چې دا نکاح ولا په دغه ټیم کې عمر او که سلمه او مشهور دی چې سلمه رضی الله عنه هغه پکې و. بل روایت کې دې سره راځي چې امام ابن حبان رحم الله روایت راوړی وی ام سلمہ رضی الله عنها بخپل وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی زه غوښتم وی ما ته چې مثلی لا ينكح، زما په زنانه سره څوک نکاح نه کوي. ولی اما انا فلا ولد فی، زما بچی نه کی. وانا غیور ذات عیال، یو خراب غیرت دې بل چې بچی مې دي، یعنی دا بچی چې زمانه کې مطلب چې عمر مې زیات دي. درې مسلې دي چې کوم درې ذکر شو دا به زیاتی شو چې عمر مې زیات دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نو بیا واوره انا اکبر منک، نو زما عمر استاد نه زیات دي، نه غلګو موتا دی وبل سره. واما الغيره فيذهبها الله، هر چې غیرت ته الله به ختم کی، الله بدل صبر درکي. واما العيال فالى الله والى رسوله، هر چې ستاسو بچی دی الله به ساتي او به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ساتي، نو زه به ساتم کې دي څه کومه غټه خبره. فتزوجها رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره نکاح وکړ. به چې وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی د شپې ننوتو چې زه سره ملاو شمنو، هغه چې بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وریدو نه خپل لور به راوغسته زینب نه په خپل غي کې به واچول او پي به لور کول. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر حیاناک انسان او ډیر حیاناک انسان، دومره حیا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوله. حدیث کې راځي صحابه کرامو چې دومره پیغلی جنې نه کوله، او چې څومره انسان کې حیاي نو دومره د دینداري او دومره د عزتمنی، دومره قدرمنی. نه بس هغه بلار پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلار به عمار ابن یاسر رضی الله عنه، هغه په دې قصه باندې پوښ. او دا عمار ابن یاسر د ام سلمہ رور دی د مور د طرف نه. فدخل عليها غراغ فانتشطها من حجرها، غير رپاس ويدعي هذه المقبوحة المشقوقة التي آذيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. پرید دا جنی لري کا د دې درسته پیغمبر صلی الله علیه وسلم تنگ کړي. اگر شي دروازې پورې کمره کې وګوري دا تاسو بیا واپس ناغه ته واغستو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چراغ وی کته چې جنی وسره نشتی نو فبنا باهله نبی الله هغه سره ملاو شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته دا خبرم کړی و هغه شپه باندې و ان شئتي سبعت لك وان اسبع لك اسبع لنساء. کته غواړي زبتا سره وش پی تیرې کوم خدای دې چې به نو ټول سره وش پی تیرو. حدیث کې خدای دې چې کله یو انسان پیغله جنی واده کی چې هغه واده شي نه مخکې نه دغه سره به وش پی تیرې، او چې سو کونډه واده کی نه سره وسو شپې تیرې درې شپې
چې کومه پیغلې هغې سره اوه شپې تېرې ځکه جنۍ ده حق ډېر او دا بله کونډه چې ده دې سره به 3 شپې تېرې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته 3 شپې ورسره تېرې کړې ول بیا ورته وویل ما ته څه مشکل نشي زه به سره وتېرې کړم خو بیا به یې نورو سره وتېرول غواړي عدل او انصاف دغې ته ام سلمه رضی الله عنها ډېره ښایسته زنانه وه الله وله ډېر اوچت عقل ورکړی او ډېر ښایست یې وله ورکړی او د حدیبیه په ورځ انشاءالله را به شي صلح حدیبیه تذکره چې کله کوو تفصیلا به دلته بیان کړم صحابه کرام غوسه او خفه وو چې ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مشرکانو سره معاهده وکړه او موږ عمره ونه کړه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته امر وکړو وی دا ویختم لري کوي او سارویم چې کوم راوستي دغه څه کوي حلال کوي او خفه اوس غلی ناست وو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم خفه وو چې ګوره ما خبره وکړه دا ام سلمه رضی الله عنها راغله یا رسول الله څه مشکل لاغو دې څه خبره یا رسول الله توزه بارته نه یې راوواړه چې ستا د ویښته لري کې خپل څاروی حلال کړه ته ګوره چې دوی حلالي که نه حلالي پیغمبر صلی الله علیه وسلم بار ته ووت نه یې راووت خپل ویښته لري کړو څاروی حلال کړو صحابه کرامو ټولو شروع وکړه ډېره اوچته زنانه وه ډېر جوړ جوړ تپوسونه به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه کول عائشه رضی الله عنها وی کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ام سلمه سره واده وکړو حزنت حزنا شدیدا لما ذکروا لنا من جمالها ډېره سخته خفه وم په غم کوم ځکه چې خلکو د هغې د ښایست ډېر صفت کو او خو بن نه مني که هر څنګه خو چې بیا ښایسته او مشهوره بیا ورته مشکل ډېري وی بیا چې کله کور ته راغله نو زما کوشش دا و چې زه دا وینم وی چې بس ورلم فرأیتها والله پخپله وی په الله مې د قسمي اضعاف ما وصفت لي من الحسن والجمال خلقو څه صفت کړو دغه خو دغه صفت نه ډېره زیاته ووی ډېره ښایسته زنانه وه ام سلمه رضی الله عنها د پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ډېر خیال ساتو امام طحاوي رحمه الله روایت راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عائشه رضی الله عنها سره او بعضې روایتونه کې راځي خپلو ملګرو سره نو دې وله خوراک ولېږو دا ورځ د عایشې وه نو دې څه خاص خوراک پوه کړو چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوښ هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم له راولېږو نو عایشه رضی الله عنها هغه لوښی راواغستو ځمکې له یې راواچو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا هغه لوښی راټولو دی وی غارت امکم مور ستاسو نن غوسه ده هلته ملګري ورسره ناست وو هغه هم کړس واورېد چې څه قیصه ده نه ملګرو ته بیا دا وویل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانې خو د مؤمنانو میندې دي نه هغو ته یې وویل یا مور مو غوسه ده هغې یې لوښی مات کړو او یا کوم غلام چې لوښی راوړی هغه ته هم دا خبره وکړه بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عایشه رضی الله عنها لوښی راواغستو هغه یې ورکو ام سلمه ته یې ولېږو او د هغې هغه مات چې کوم هغه پاتې شو د عایشه رضی الله عنها سره ام سلمه رضی الله عنها الله وله ډېر زیات عمر ورکړی ډېر اوږد عمر ورکړی او ځکه دا فایده ده ساتي ناشنا فایده که څوک د نسب تپوس وکړي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بیبیانو کې اخرنۍ زنانه کومه وفات شوې ده هغه ام سلمه رضی الله عنها ده ام سلمه د اخرنۍ زنانه چې وفات شوې ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بیبیانو کې عمر زیات و چې کله ورته دغه خبر راورسېدو د حسین رضی الله عنه د شهادت به د هغې سره ډېره بیماره شو تر دې بعد سیرتونو کې راځي غشي علیها بېهوشه شو او فوجمت لذلك بس د هغې نه بعد بیا چا سره خبرې نه کولې چې غلې به ناسته وه نو څو ورځې ژوند یې تېر کړی دی بیا وفات شو کوم ټیم کې چې وفات کېده نو لس کم 100 کاله عمر و 90 سال او په 1 هجري کې یا 2 هجري کې وفات شوې ده د یزید ابن معاویه رحم الله په خلافت کې دا مختصر اشاره وکړه مې اصل کې دا واقعه ده دومه الجندل د واقعې نه مخکې ده مو ته اشاره وکړه بلې واقعه را پېښه شوې وه په هغه ورځو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم واده کړی د زینب بنت جحش رضی الله عنها سره دا مې ناشنا واقعه وه زینب بنت جحش ابن رئاب
الاسدیه د ډیر اوچت خاندان کې و او دا هغه انسان خور و چې د احد په غزا کې مشرکانو دغه نه غوګونه پرې کړي او پوزې ته پرې کړي و شونډې ته پرې کړي وي خېټه ورشلولې و عبد الله ابن جحش رضی الله عنه دا دغه خور او د دوی مور امیمه بنت عبد المطلب د رسول صلی الله علیه وسلم ترور و د پلار خور و نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ترور لور دنو اوچته زنانه او ډیر اوچته زنانه او ډیر پوخای اسلام قبول کړو دا نه چې ورسته قبول کړي او هجرت کړو مدینه ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې سره نکاح کړی د خود زید رضی الله عنه د طلاق ورکولو نو ورسته زید ابن حارثه رضی الله عنه په دې باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر سخت مینو دومره به مینو چې به دا مشهور شو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زوی دی نو دته بچا زید ابن حارثه نه وي دته به وی زید ابن محمد صلی الله علیه وسلم او په خپل عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما دا خبره کې په صحیحینو کې دا حدیث دی وی ما كنا ندعو زید ابن حارثه الا زید ابن محمد من زید ابن حارثه د جواز کو زید ابن محمد به منګوي حتى نزل في القران تدې قرآن کې ته نازل شو بیا به ته منګ نه وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله زینب بنت جحش رضی الله عنها وخت د زید ابن حارثه د پاره زید ابن حارثه کمزور انسانو نو دغه د ګومان شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې سما د خپل ځان د پاره واړي سخت خوشاله شو بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د زید ابن حارثه د پاره وی فاستنكفت منه شاته شو د خپل خبره او دوی انا خیر منه حسبا یا رسول زمان نسب او دغه نسب زمکه عثمان فرقت د روایت کې راځي چې وکانت امراه عبد الله ابن عباس وکانت امراه فيها حده ډیر ضرب غوسه کېده سخت غوسه کېده او ډیر ضرب غوسه کېده چې څنګه ته دا پته ولګي چې زید ابن حارثه لپاره یا رسول الله کمزې کې هغه کمزې کې زه الله يتنزل کو په سوره الاحزاب کې وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا الله نشتی یو مؤمن او یو مؤمن خزی لره دا اختیار چې الله او د الله رسول او فیصلو کې د دې به خپل اختیار استعمالوي او چې ونه منله خبره الله او د الله د رسول نه د گمراه شو په ښکار گمراهی کړي را له پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې یا رسول الله قد رضيته لي منكحا یا رسول الله تاسو برازي اتسوي سيدي دا ودا غوتي نعم واذا لا اعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انكحته نفسي يا رسول الله بس مستا خبر زنه رد کومه زه تیارم چې د سره واده وک ای واده کال تیر شو مزه نه و واده شو خو مزه نه و ځکه دا فائدې د ساتي چې واده کې کوشش ده پکاري چې الک او جنې یو بلته نږدې مال نسب قوم خایس به ورسته تی مشکلات جوړي او خصوصا از د سړی چې ضروري د سغټه خبره نه خوځي خزه ضروري شي د به پنوړی وته د خبرې دي زره کې تاسو پلاني قوم ته وره غم خادي ته وره هغه زماغه پلار دی الله دې دې کې زماغه ماما وغتره چې تاسو له درکړم او بس هغه دې مسری چې کولا سړي چې ورته دا قوم ضرور کیو شکایت یالته کوی د جنې دی بوزي او دا ټول قوم به نشي راوستي
بس دغه کې ژوند تیریږي د بچو په مخ کې وتم دا خبرې کوي بچیم بیا دې پلار ته دې چې بدرون نظر نه ګوري او پته ولګي چې بیبي صاحبه به زوروره ده او د یو نیم شوق نه 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 په اوچت خاندان کې کوم خو درنو خلکو کې کوم وروسته ته مشکل جوړ شي یا دومره مالدار کورنۍ کې واده وکړي چې د هغوی جنکو د سره کار نه کړي او د ده په کور کې زنانه غوشان هم تپي به سره گزاره کولی شي نه کېږي گزاره انسان له پکار چې خپلو حالاتو ته ګوري د خدای سوچي چې دا مالداره جنۍ به راولم یو کېدای شي د پلار د کور نه ماته پیسې را روانې شي لالچ دی که نه هغه لالچ چې ښځې ته ورسي هغه جنۍ خو بیا شنکار نه شي کولی خو عادت شوي دا شان کله ډېره ښایسته جنۍ وګوري او دی په خپله غریب په بد هډي وي دا خبر ورته هم بیا چې هغه دینداره نه وي ورته اورئ لایق نه وي خو بس وي چې رقم جنه ګوره را پېښ شو او یا چې بچي بدرنګه پیدا شي د پلار په شان دا زنانې چې دینداره نه وي دا پکې شرط دا زنانه بیا دي چې د مجلسونو کې دا وي هغه پلار ته تللی دی چې را ګډ وډ دی دی هغه ته تللی ځای په ځای وشرمئ ها چې سړی له د ښځې نه ډېر ښایسته یا نسب کې زوروري او مال کې نو دې سره ښځه ژوند تېرولی شي خو چې ښځه زوروري نو بیا ژوند ګران وي نو د دوی دا کال تقریبا تیر شو خو مزه یې نه و زید رضیان به وخت په وخت به رسول صم پسې راتو وی رسول الله جبه یې ډېره تیزه ده وی او ته ویلي وي په مخه راته وایي چې تاسو نه موږ اوچت یو او داسې او دا ما ته ته کله غاړه ایښوده خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو په صحیح بخاري کې دا حدیث دی چې او سنن ترمذی کې مشته انس بن مالک رضی الله عنه وی جاء زید بن حارثه یشکو زید بن حارثه راغی شکایت کوي فهم بطلاقها بس اراده کړو چې دې په لور طلاق ورکوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مشوره وکړه هغه ته وی اتق الله وامسك عليك زوجك الله نو ویریږي خزر ځان سره وسات نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به زید ته دغه مشورې ورکولې وی سات خو رب العالمین د عرش ول اراده خو بل وکړه ابي رواج ختمو ابي د جاهلیت یو خبره ختمه ولا نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله وته وحی وکړو ته دې زید ته وایي طلاق کا او به وسرته نکاح کې دا خبره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پاره ډیره ګرانه و یو قسم بهتانونه باغ باندې اسم د دین دشمنان لګي نو هغه په دې یره کې چې خلک به سبا له وی چې تزوج امراه ابنه د خپل توګره د زوی د خځې سره واده وکړو نو د انګور سره اوسه پورې چا واده کړي خلا وته ویلي دي چې ته وایي طلاق کې دا خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم راخکاو ده الله یې نازل کړ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ او کله چې تا وی هغه انسان ته چې الله به نعمت کړی دی او تا به ډیر احسان کړی دی سبحان الله الله خو به احسان دا کړی دی چې زید بن حارثه مسلمان کړی دی او به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور کې پاتې کیږي دینه بلغه ټوچت نعمت کمی وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دا خکړی دی چې د آزاد کړی دی او به د ځان سره ساتلې دی او د زوی هغه مرتبه ولا ور کړی دی وی کله چې تا هغه ته وی الله وی امسك عليك زوجك واتق الله پیغمبر ما خورید کچانی اورید ما خورید ته چې وته د الله نو ویریږي او خزه دي ساته ځان سره وتخفي في نفسك خبر دې پټول وی اجنه راخکار کوله کما الله مبدي هغه چې هغه الله راخکار کوله او پټېدنه په یو حال کې وتخشى الناس يرى دي وجه خلق وجد زوید لور سره واده وک والله حق ان تخشى الله يرى مخ ته ساتنه خبرې پرې
صحیح بخاری کی دا حدیث تے انس بن مالک رضی اللہ عنہ وی لو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاتما شیئا لکتم هذه الايه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن نے سب پٹولے نہیں بیانول لیکن دا آیت پہ پټ کړه او دین دا فائدہ مروته کې دا قرآن پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه چې مشرکان بخپلې لیکلې ک بخپلې لیکلې نو ځانته به دا خبره کوله ځانته به څنګه دا خبره کوله بس پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه طلاق یک چې طلاق کړه عدت ختم شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم زید رضی اللہ عنہ ته ویلاړ شه او فذكرها علی زما تذکره وتوکا ویزه بسلاړه منه وهي تخمر عجينها غي ولا غي قل باغتين فلما رايتها عظمت في صدري ویچ مولید بیا وسره ازاړه یادونه را تازه شو که ډیر غټه را تخکار شو ډیر خره تخکار شو خو ما استطيع ان انظر اليها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها وما هو تنشو کته پیغمبر صلی الله علیه وسلم تذکرہ کړي فوليتها ظهري بس موت شاکړو موت چې یا زینب ابشری زینب مشوره دي څه خبره در کوم چې ستاره پر بګی زیره ارسلني رسول الله صلی الله علیه وسلم یذکرو کی پیغمبر صلی الله علیه وسلم را لګل مته یادولي هغه ته وی زدا هغه وخت پوری سنیشم کوله چې سو پوری مې خپل رب سره مشوره نه کړی اوس په احکام کې چې به موږ کول ته ودرې د وګد موږ کو دعاګانې وغوښتي الله یې تونه نازل کړ فلما قضى زيد منها وطرا کله چې زید رضی الله عنه خپل حاجت دغینه پوره کو طلاق کړو عدت تیر شو الله سوی زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج د دې دا واده مونږ ته سره وکړو دی الله د سوال کو چې الله یعنی سو کما الله دوی ته د ست پوښ کې واده ما کړې بس مانونو کې انیکا تړلې شي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د څنګه د ایتونه رالو بغیر د اجازه نه کوړه رانه ځکه چې نکاح خوشي او رب العالمین کړی ده بیا زینب رضی الله عنها دا فخروم کو د نورو بیبیانو په مخ کې به دا وی زوجکن اهالیکن تاسو استادو پلارانو مشرانو وعده کړی وزوجنی الله تعالی من فوق 7 سماوات او الله زده وسونه بر زمانی کوي تړلې دا حدیث په صحیح بخاری کې د امام احمد بن حنبل رحم الله راوړی او دا دلیل په دې باندې ګوري چې الله بر دې بارزي کې نه دی ګوري ها زوجني الله تعالى من فوق 7 سماوات بعض کتابونو کې منګړت قصې راځي به سنده پای کې د دې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د زید ابن حارثه واده دغه سره وکړو د زینب سره نو چې زینب ولید نو په زړه کې دغه سره محبت پیدا شو وی دا خبرو چې هغه پټ کړي والله ته وی تا چې پټ کړي دی وی یا پټ کړي تا دا وته په مینه هوې نه ولیا بالله دا خبري د نبوت ته شان سره مناسب نه دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه یو جنې واده کې ولکته او بیا واده شي خزي ته دغه پزله کې ولیا بالله سره راځي حاشا وکلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دینه پاک دي او بعضو کتابونو کې دا حدیث راځي بعض روایتونو کې خو د دې اسانی ټول کمزوري دي بعض منقطع دي او بعض سخت کمزوري دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د زینب بنت جحش رضی الله عنها سره ملاو شو نو به ولیمه وکړه او د ټولو اوچته ولیمه وی ولیمه وکړه به خبز ولحم غوښه او سوا ډوډۍ او دینه خوراک تاسو معلوم دي غوښه ډوډۍ نه بر اوچت خوراک شتي نه ځکه امام مسلم رحم الله روایت راوړی ده انس بن مالک رضی الله عنه وی ما اولم رسول الله صلی الله علیه وسلم على امرأة من نسائه اكثر او افضل مما اولم على زینب پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی یوی بیبي په واده کې
داسې اوچته ولیمه نه ده کړې لکه څنګه چې د زینب رضی الله عنها په واده کې کړې. که بل روایت کې راځي انس بن مالک وایي فاشبع الناس خبزا ولحمه، دا خلک یې په دې غوښه او په دې ډوډۍ سم ماړه کړو. روایت کې دې چې راځي انس بن مالک رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم زه ولېږلم چې د خلکو له دعوت ورکوه دعوت. وی دا خلک برانه وتو او خوراک به کو تلو برانه وتو وړي وړي کوټې خوراک به کو به بتلو خوراک به کو. فدعوت حتى ما اجد احدا ادعو نبيره تسك نخ کاری دی دعوت ولا ورکما. دا چې غټه ولیمه پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړو. انس بن مالک رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله واده وکړو او د خپل بیبي سره ملاو شنو فصنعت امي ام سليم حيسا، زما مور سليم رضی الله عنها هغه دې سي حیث یو خوراکو تقریبا دې سي وجه د حلوا ته نږدې په دې کې کجوره استعمالي غوړي به کې استعمالي سي مزدار وانت کې حلوا په حق. فجعلته في تور بيولوخ كي واچولا او ما تويتي يا انس اذهب بهذا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم لويسا ورتوى بعثت بهذا اليك امي وهي تقرئك السلام. زما مور دا واده به خوشحالي کی تعالی دار لګلې دا تا ته سلام وې دا بوته او دا بوته ان هذا لك منا قليل يا رسول الله، دا ډیر لک شي خو په دغه وخت کې موږ تاسو لپاره دا تیار کړو. وی ما غلوخه ویوړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کېناست وی موته چې ان امي تقرئك السلام، یا رسول الله زما مور سلام وی په تاسو او وی چې ان هذا لك منا قليل يا رسول الله، دا ډیر لک شي چې موږ را لګیلی دي. وی ما ته وی چې ضعه کېد دا خو کریم دی او سخاوت چیز د کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدرسې ته جنې ته ولای کې زده کی. دا کریم انسان دی یوازې سنه خوري ایو نیم ته چې ډوډۍ کې دي کې دروازې ته ګوري شکرانه وځي خو نه چې حملې پیوي وي سو نونو کې پلیټ ټول صفا کی یا به ډیره کې د کمرې ور په ځان پسې ټاله کی دله پرې د ډیره خو ځان دیوالان دي اگر کې د بیام سپک کار دی په کور کې خزو بچی وي د بازار لدنه کمره کې راځي ډوډۍ بخوري چې واړه لکه واړه خپل واړه لکه ایول سو خزو چې خپل بیبيانو تذکره کوله خپل خوندانو. عائشہ رضی الله عنها په مخ کې هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه یې بګي زما خاون او تاسو ته یې سپته زما خاون سو چې ډوډۍ خوري پلیټ صفا کوي او چې وبس کینو قطره پکې نه پریدي په ګلاس کې او چې ودی شي یو کمبل ټول د نه تاو کی. دا کمزور خاوند دی او بخیل خاوند ور درون سړی کمی وي د په دې خوشحالي کې چې زما بچي وخوري اگر که زه وګم خځې ته خوراک تاسو مخکې وخورئ زه موړم کله سبان خو چې دوی مالش او دا یو نو زدا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې څنګه بده د حلوا دا بده یوازې خوري کېدا نه زدغه کېدا او یو کاروک او یا رسول الله سوق وی اذهب لارشه فادعوا لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيته. خبره به په اخر کې ډیرو ګډه کړه پلاني ته وې پلاني کې خدای اوچت د ابوبکر صدیق عمر بن خطاب ټوراو او پلار چې د څوک ملو شو ټول لا ولا دا هیڅ به تاسو کوم ځای پیدا کړي پلار کې چې څوک جوړای ولا وسم رجالنا وې د نورو نمونه راته وې ویلالم به د چاغه نمونه چې راته ویلو خو مې اول وکړو ومن لقيته چا سره چې ملاوي دمه موت دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی جراش انس بن مالک وی د وکي ودا لګونته کې حلوا وی فکانو زهاء 300 کسان راغلي وی بیا رسول صلی الله علیه وسلم ماته وی چې یا انس هات التور انس غلو خیر والا ماغه لو خیر واغست ټول دنرالو حتی امتلأت الصفه والحجره مسیح نبوی کی چې هغه صوفیا کمزې واغم ټول ډک شو
او څخه اصحاب صفه ولا خو بکی دي او دا بهر نه نور وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته وی چې دوی ته وایي چې لس کسانو ته کېنی لس وليأكل كل انسان مما يليه چې کوم مخې ته هغه خوري نو وی بس اولی یو لس براتلو خوراک به کو به بد وی چې کله ټول ختم کړه وی به رسول صلی الله علیه وسلم ته یا انا صرف انس دالو هوچت وی سزا وی ما چې اوچت کو فما ادري حين وضعت كان اكثر ام حين رفعت وزدره د پته نشتی چې مور چې راکړي وغه ډیره وکړه چې می اوچت کړه دا ډیره وا دا معجزه و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه حلوا په قضیه باندې همت وی چې انس ودلوخه دي کور ته وړاځه دا یو ناشنا واقع د ولیمې په دې وخت کې راغلی یو بل واقع دا چې کله صحابه کرامو خوراک وکاو دا خسته خوراک او دا غټه ولیمه او بیا به دا خوږی حلواګانی او به کور د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بس هغه ډډی ولګولې او غب شپې شروع کو خبره تری شروع کړې نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مجلس نه بچا زلوشي او به د خوشحالي موقع نو يفطئموا انس بن مالک طول خوراکو ثم جلسوا يتحدثون خبرې شروع کړې پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې اشارات وکړو دوی په نشو ودنه ناوی جنې په انتظار ناشته ده او دوی دلته ډډې لګولې دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم بګی دنه کور ته ورغی عائشہ رضی الله عنها په سیوره سلام یې بواچو هغه ته علیکم السلام یې بوته کیف وجدت اهلک وی څنګه خیسر دې ملاو شوې که بارك الله لك الله يستبدل رشتك وبركات واجي فتقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم روان شو نور کوټو دغه او څه جواب ورنکو کوم ځکه زميلاوي دي بارو ملمان نه نشته وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء نسمرګه او حیا نه کې انسان هغه کله چاته ویل شي تاسو پاسه نه به چې کله اخره کې هغه ټول پاسې دولاړو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور ته رانه وته او پردې روا چولانه سنمال کې چې هغه زمو دغه په منځ کې شو به الله د حجاب غیتونه نازل کړو د پردې دې ټیم کې د حجاب د ایتونه نازل شوي دا واقع ده الله ایتونه نازل کړو رب العالمین په خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې مېند نو دی وته وی په سورۃ الاحزاب يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي ایمان والو من نوزی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کورونو د بغیر د اجازه الا ان يؤذن لكم الى طعام مگر دا چې دعوت تر دې کې جراشي خوراک نه ویسي خو به یو خبره د ساتي غره غير ناظرين إيائنا دا نه چې تاسو وختي تلی او پخلی په انتظار ناشي تنګوي به نه دیونی ملمنه تر شپې 9 بجې دعوت ورکړي هغه سلور نه کور کې ډډه لګوي الګ تدیم نه پریږي تبه ته مسبخین ډوډۍ بوخره هغه سره 8 بجې راغله تنګ شي سره سره نو الله کور صحابه کرامو ته دا خبره کوي دومره مين خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی که زی اجازت نه بغیر بنځي چې اجازت ملاوي شو لاړ شي خو ډوډۍ ته نږدې لاړ شي وختي نه مزه بدا وسرم یاد ساتي وی ولكن اذا دعيتم فادخلوا کم د خوراک ټیم ورننوځي فإذا طعمتم فانتشروا او چې څنګه خوراکو کې به زی کورونو ولا مستأنسين لحديث دا خبره تر شوق مکوي بیا تاسو نه چې دې خبرې شروع کړې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجازه ناشته څه ویل نه شي به حیا انسان خو ویل شي خدا خو حیا نه ته کنه
بے حیا انسان د کور دروازې کې ته ګیر لګوي طبیعت مې خنه د چې بګشتي دانشتي دي او یا به کور کې نه چې ته به دروازې سره ولاړې دی به ماشوم رړ ورته وایي چې نشته یا په ټلیفون باغ دروغ ویلي خو حیاناک انسان خدا نشي کولی مېلمه دی او څه به ورته وایو الله څه وایي إن ذلكم كان يؤذي النبي دا ګور ستاسو دا کار چې دی زما د پیغمبر تنګي وي دومره مینو الله سبحانه وتعالی په خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم اډړې ملګولي نه چې زما پیغمبر هم تنګ کړي خنوي ولناغه فيستحيي منكم او سسنا حياك والله لا يستحيي من الحق والله حيانك بحق بينولو کې بیانې بيد حجاب خبر الله وکړه د پردې واذا سالتموهن متاعا او کله چې تاسو د پیغمبر د بیبيانو نه سغواړی یا سوال تی کوي فاسالوهن من وراء حجاب نو پردې نه خوای کوي پرده لازم شو دې کې پرده څه شو لازم شو نه مخکې پرده نه ولازم دې کې بیا په دې ایتونو سره الله پرده لازم یلا ولي وذالکم اطهر لقلوبکم وقلوبهم دا صحابه کرامو د زړونو د پاره مخده او تاسو د پاره مخده دی بس د ذکر د پردې خبرو کې کړه زموږ ژوند پاک دي د عربو ژوند یې یو بل تسخال و دې ځکه وګوره زنانه سوق دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانی د زمکه په دماغ باندې دونه پاکي خزشتي نشتی بل طرف ته سوق دي صحابه کرام د پیغمبرانو نه بعد غوره انسانان هغه د زمکه په دماغ باندې الله دوی ته وی چې منځ کې پردې ګوره ولې دوی زونه سخوس نه دا خو حکم دی دا خو شریعت دی ستاسو ربم پاکي د زنانه بم پاکي بیا بم پرده بیا بم د الله د پلو او د شریعت ته حدود به خیال ساتل کی عمر ابن خطاب رضی الله عنه د دې خبرې ډیر ارمان کړو د سې شي د دې پردې چې دا چې الله لازم کړي څه ارمان به دې کو سبحان الله یو الله اقشان کړه حدیث کې راځي کنه په صحیحینو کې حدیث دی د عائشہ رضی الله عنها وې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبيانی به د شپې وتی د قضاء حاجت لپاره اذا تبرزنا الى المناصع اما مناصع دي چې کولا او فضا د قضاء حاجت لپاره د زنانه د شپې وتی په وخت عمر ابن خطاب رسول الله یا رسول الله حجب نساءک یا رسول الله په دې د پرده لازم کړ رسول الله دې څنګه لازم کړو زی خپل حاجت لپاره نور سوده رضی الله عنها روته د شپې او ډیر غټه خزو د بدن ډیر دنګ زنانو نو عمر ابن خطاب ته आवाज وکړ الا قد عرفناك يا سوده موږ ته پته لګیدې ته سوده دا خبره دې لپاره وکړه الله دې د لسره چور نازل او څنګه خو نه حاشا وکړه خو دې لپاره وکړه چې ګور مو پیژند فانزل الله آیه الحجاب بس الله د حجاب غیتنا هغه نازل شو نازل کړو دا په دغه واقعې کې بیا د حجاب واقعه ده اخرنی خبره زموږ په درس کې مختصر هغه ده زینب بنت جحش رضی الله عنها د واده تذکره وشو دې واده څنګه شو او څنګه نو په اخر کې د دې فضیلت او یسمو چته زنانه ډیرو خیره زنانه او غټ صفت پکې داو چې الله په لار کې به سم مال لګاو ډیر مال به لګاو د صحیح مسلم کې حدیث دی ناشنا حدیث دی عائشہ رضی الله عنها وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اسرع كن لحاقا بي اطول كن يدا پتاسو کې با اغه زنانه په ما په دې زر راځي یعنی زما د مرګ نه بعد به د قمري د کمی چې لا سونو وګدای قالت فكن يتطاولن ايتهن اطول يدا ويمن بدل سنه
په دې دیوال به له پاسه کېښودو او دا به هم کتو چې د چا لاسونه اوږده دي. وکانت امرأه قصیره او دا په موږ کې چیته وه د بدن نه. زینب بنت جحش یرحمها الله، الله دې وبخي. ولم تكن اطولنا یدا، نو د هغې لاسونه خو داسې اوږده نه وو زموږ د نو هغه به ترې ووته به چې زه پکې نه یم، خو بیا هم هغه وفات شو. نو دا دویمه فایده ده ساتي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په چې کومه زنانه وفات شوې ده ډېر زر، هغه زینب بنت جحش رضی الله عنها وی چې کله وفات شوه فعرفنا حينئذ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بطول اليد الصدقة. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مطلب و چې لاس اوږدی چې څوک ډېره خرچه کړي د الله په دین کې. دا خو بیا وېدا وه، خو دوی په مطلب پوه نه شي. دوی لاسونه اوږده دي چې ناپ کول، چې چا لاسونه اوږده هغه به مخکې میلاوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره. نه، لاسونه د اوږدو مطلب پلاني لاس اوږده دي، یعنې خرچه ډېره کوي، سخته خرچه به کوله الله په لار کې، په یتیمانانو، په کونډو، په مجاهدینو، تر دې چې د هغې دپاره به دا سرمنې دا به وچولي او رنګ کولی به او بیا به ګنډلي، د هغې نه به څه سامانونه جوړول، هغه به یې خرڅول، چې کومې پیسې به وګټلې هغه به بیا په دې غریبانانو د الله په لار کې لګولې. لکه عایشه رضی الله عنها وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبي زینب بنت جحش رضی الله عنها هي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم. وی په دې ټولو بیبیانو کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې بیبیانو کې چې زما د مقابلې و هغه دا وه، دا زما سره بالکل جانب مقابل و. ښایست ولم الله ورکړی و، ډېره دینداره وه، ډېره اوچته زنانه وه په هر لحاظ سره. ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب. زینب په شان دینداره زنانه ما نه درېدلې. واصدق حديثا ډېر رښتینې زنانه وه. واوصل للرحم خپل ولیانې به ډېرې ساتلې. واعظم صدقة او ډېرې صدقې به ورکولې د الله په لار کې. ما د هغې په شان زنانه نه لیدلې چې دومره خرچې کړې. واشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به، او دا چې ځان به هم نه سنبالو، بالکل ساده به ګرځېده چې څه به و هغه به د غریبانانو لګول. ما عدا ثورة من حد كانت فيها، ها دا و چې غوسناکه و ډېره زیاته. د زید سره خو یې ځکه ګزاره نه کېده که نه، ډېره ښه زنانه وه، خو څه وه؟ غوسناکه وه. سبحان الله به سوي وی تسرع منها الفیئه، سیده چې غوسناکه وه خو ډېر زر به بیا راضي شوه. او دا فایده ده ساتي. دا کم سړی چې ډېر غوسه کېږي د زړه پاک، او دا کم چې د سر شړپۍ را شړپۍ که نه، او نه ستا په غلطۍ خفه کېږي او نه ستا په دشمنۍ خفه کېږي، او بل تا ته وایي ته زموږ ورور یې او هر څه یې ته ورته هر څه ووایې دی بیا هم اوجي پوه دا سړی ډېر سخت جوړ انسان دی او څه یې شتي زړه کې. خو دا کوم چې وخت به غوسه شي بس دی به یو منټ کې بیا خوشحاله وي، زړه یې پاک. دا کوم خاوند چې کور کې ډېر غوسه کېږي دې ښځې ته او وخت په وخت چغې وایي، دی به دې ښځه ګوره سخت میني، معمولي وخت کې بس دی وران شي، لږ سبا به دی ورشي دې ته معافي وغواړي. او دا کوم چې نه قهرېږي نه، او د ده دشمني بیا د ده خفګان او دشمني بیا داسې لکه د اوښ دشمني. نو عایشه رضی الله عنها وایي چې سیده چې زینب بنت جحش رضی الله عنها غوسناکه وه، خو دا چې ډېر زر به راضي کېده. زینب رضی الله عنها د هجرۍ په 20 کال وفات شوې ده، او د عمر بن خطاب رضی الله عنه خلافت په هغه وخت کې، او د دې عمر 63 کاله. اولنۍ زنانه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد وفات شوې ده هغه څوک ده؟ زینب بنت جحش. او اخرنۍ زنانه چې وفات شوې ده څوک ده؟ ام سلمه رضی الله عنها. او په دې باندې جنازه په خپله عمر بن خطاب رضی الله عنه کړې وه. 4 تکبیرونه یې پې ویلو او اعلان یې کړی و چې
چې ان اخرجوا علی امکم، आवाज کو مدینه کې وی روزي راشي جنازې له مور مړه ده وی. هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي زینب بنت جحش رضی الله عنها. دا مختصر تذکره ده زینب رضی الله عنها، او دې نه زیات تفصیلی نشو کولای چې موږ ته سیرت کې ډیر اوږد سفر پاتې دي. ان شاء الله پر روان درس کې ډیر یعنی دیسی موضوع په سیرت کې چې د انسان د زړه سم راکاږي، غزوه بنو المصطلق یا غزوه المریسیه دغه تذکره وکړو. ډیر ناشنا حادثې په دې غزا کې راغلي وي. منافقانو ډیر بد کردار ادا کړو، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بیبي باندې بهتان لګېدل، به دغه بهتان نه بعد څه شي او څه نه شي دا ټول خبره به ان شاء الله پر روان درس کې بیانو. او بیا دغه نه بعد د خندق غزا چې د اسلام په تاریخ کې یو زلیدلې باب دی، او هغه باب چې هغه عامی مسلمان ته معلوم دی چې یو غزا را پیښه شوې وه چې هغې ته غزوه خندق ویل کېږي یا غزوه احزاب، چې د ټول کفر او کافران را جمع شوي په مدینه باندې حمله کړې وه. بیا به انشاءالله د هغه غزا تذکره کوو او دې په ترتیب باندې ځو. الله سبحانه وتعالی دې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کړي، او الله سبحانه وتعالی دې موږ د دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کې په جنت الفردوس کې، څوک چې د جومات کې دي، څوک چې د بیان اوري او څوک چې چینی، ټول د الله یو ځای کې په جنت الفردوس کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره او د صحابه کرامو سره. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.